لکه د دې نه چې پنډۍ ولاور جوماتونه دومره لري نن د تبلیغ د برکت نه په جاپان غوندې ځای کې ځای په ځای خدای پاک جوماتونه جوړ چې دا کم مشران دي علم نشي کول نو کله کله تبلیغ ته ځي فیروزه لګوي مرکز ته ځي چله لګوي څلور میاشتې لګوي او دا کله چا بچي نو باسه علم پیو حافظانه مصب دې کې خیر نو ټول مرګري چې څومره د دې مدرسې سره بدلول د اخلاص نه خپل تعاون جاری ساتي ها اسې د قصد وای کې رښتیا وای ها لا سوچت کې ټول وای ان شاء الله شوق سره وای ان شاء الله جزاک الله بس دا سو خبره مې ستاسو خدمت کې عرض کړې او ډېر خوشاله شوم چې ستاسو د مینه مې ولیده ستاسو محبت مې ولید او د مولانا جواد علي صاحب اخلاص مې ولید الله یې تاسو خوشاله کړي خدای دا قوم دا لکان دا بچي په دنیا او په آخر کې خوشاله کړي او ته د دواړو جهانو خیر نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين په جمع ټول یو ځل درود شریف ووایه